د خدای بخښلي تراب صاحب جنازه هم ننګرهار ته راورسېدله. الله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. د ټولو ملګرو څخه مې هیله ده چې نن ورځ په ننګرهار شیزلو غاړې کې په 2 بجې جنازه ده او په 4 بجې او په خوږیاڼو کې خاورو ته سپارل کېږي. نو الله دې وکړي چې ټول په خیر راشي او جنازه کې ګډون وکړئ. د مرګ ملګرو د مطیع الله توراب صاحب کم جنازه یعنی د هغې کم مړی چې دی هغه په هلیکاپټر کې راوړو. د افغانستان کم حکومت چې دی د هغې سره کم خیر ښېګړه د هغې سره مرسته هغه دا وکړه چې هغې له هلیکاپټر ورکړو. لکه تاسو به کتلی وي کم داسې ویلی کېږي چې ننګرهار ته د هغې مړی راوړلی شو او په 4 بجې کم د هغې جنازه به ادا کېږي. یعنی که تاسو وګورئ موږ به د پاکستان مثال واړو دلته که سیلابونه راشي اوس راشي د هلیکاپټرو کوم صورتحال چې دی هغه به تاسو کتلی وي. خو افغانستان کې د شاعر بلکې د هر سړي دونه قدر هغو شروع کړی دی. دا زمونږ د پاکستان دپاره هم ډېره زیاته د شرم خبره ده چې افغانستان کې دونه هلیکاپټر شته، دونه غمځپلی ملک چې دی هغه دونه په خپلو خپو ولاړ دی او د بده مرغه زمونږ ملک چې 15 کاله دی وشو او د دې کوم صورتحال چې دی نو هغه ډېر زیات افسوسناک او ډېر زیات شرمناک قسم کې دی. خیر دغه طرف ته نه ځو خو د مطیع الله توراب صاحب کم غم چې دی هغه ډېر زیات زورور دی. دا وخت چې کم د ټول پښتانه د هغه په غم کې دي. الله تعالی دې جنت الفردوس نصیب کړي. کوشش کوو چې لا یو جنازه تاسو سره شریک کړو.